نجیب الله شینواری سپیکس نه د پاکستان او استرالیا ترمنځ د ون ډے انټرنیشنل سیریز چې درې میچونه به په لاهور کې تقریبا 11 ساعت وروسته شروع کیږي. دا به د او ډي آی سپر لیګ حصہ چې ټاپ اته ټیمونه هندستان الریډي کوالیفای شوی او ونو ټیمونه به کوالیفای کیږي. زما په نظر پاکستان سره دا بهترینه موقع ده ک درې واړه نه نو چې دوه میچونه وګټي 10 پوینټونه ترلاسه کړي. په اول ون ډے انټرنیشنل یو ورځنۍ لوبې د پاره چې زما د خوښې کوم 11 لوبغاړي هغه زه تاسو سره اوس شیر کوم. پاکستان باید د یو زما په نظر یو مختلف ډیفرنٹ اپروچ سره لاړ شي. امام الحق سره باید رضوان چې د اوپننګ ته واچول شي ځکه رضوان ښه فارم کې دی، ښه لوبم کوي، ټیکنیکلی ښه پلیر هم دی، فټ هم دی او زیات د ټالنت نه استفاده په اوپننګ کې پاکستان کولای شي په نسبت هغه رول کې چې هغه رول کې د کمفورټبل نه دی، هغه فینیشر رول کې. نو دا دوه اوپنران شو. د سره په فخر زمان تم لګ وخت ورکول شي چې وان ډاون دی روزي او خپل چې څنګه د خوخه یماغه سلوبه وکي. نمبر 4 ور سره بابر اعظم کې خود خبرو ضرورت نشته، ټیکنیکلی کریکټ پلیر دی. دا پیچونه نن سبا صرف دانا استرالیا کې هر ځای کې د ون ډے وکټ چې دا فلیټ جوړیږي نو د بیټسمنانو په کې سمې مزي. بابر اعظم پورې تاسو نمبر 4 هغه سالډ پلیران شو چې خامخا به دا درته کم از کم 15 شاورونه یا دینه دغه لوبي. بیا دینه روسته چې کوم کسان راځي نمبر 5 افتخار احمد پکې واچول شي، نمبر 6 خوشدل شاه، نمبر 7 محمد نواز، نمبر 8 فهیم اشرف، نمبر 9 شاداب خو خیر انجرډ دی ځکه آصف افریدی ته چې موقع ورکړي لیفت آرم سپینینګ آل راونډر دی. نمبر 10 شاهین افریدی، نمبر 11 شاهنواز دهانی خ ایکسپریس پیس ولی زړه د خلاصه لوبه کوي. نو زما په نظر خدای چې دلته ولا موقع ورکړل شي یو به دهانی او شاهین افریدی، فهیم اشرف، تاسو سره درې فاز بالران شو، تاسو سره آصف افریدی، تاسو سره خوشدل شاه او افتخار احمد آف سپینر شو، دوار سره لیفت آرم سپینران شو. نو تاسو سره هم درې دلته خو سپینران شو او درې در سره فاز بالران شو. پاکستان دا ټیم بیلنس ډیر برابرۍ کې بل چې واچي نو تر آصف افریدی هغه بیټینګ هم کولای شي. نو دې پورې پاکستان سره ټول بیټینګ شو. دغه سلسله سره چلار شي لکه مختلف دغه نظم په نظر خوي ذکر رضوان چې دی ډاون د اورډر سره ضایع کیږي. اپ ته اورډر چې زیات بالونه موقع ور سره خپ کلار لوبه کولای شي یعنی نو رننګ بیټوین د وکټ سم خدي. نظم په نظر لومړی لوبه ده ټیمونه راته پوره معلومات نشته چې څنګه به خو استرالیا سره ډیوډ وارن، سټیو سمیت دا خلک نشته. پاکستان د لپاره خم موقع د زما په نظر بیا پاکستاني وګټي. ګورو به چې څنګه چل کی